السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په دې سایت کې د سره دا ویډیو پلی کوم. دا یو تبلیغي امیر صاحب دی، د 15 لکه او 80,000 روپۍ سوځولې دي، هغې ته اور ورته کړی دی. خو څه د وجې نه یې سوځولې دي، د پیسو کې اخر څه چل دی چې دا سوځولې دي. دغه ویډیو زه تاسو سره پلی کوم. تاسو اول دا ویډیو وګورئ او بیا مانته کمنټ کې مشوره راکړئ، کمنټ کې خپل رائے را سره شریک کړئ چې آیا دا ښه کړي دي او که بد کړي چې دا پیسې سوځولې دي. او دویم کمنټ راته دا وکړئ، دویم رائے په کمنټ کې دا راکړئ چې کچره تاسو سره دا چل وشي کوم چې د امیر صاحب سره شوی دی، نو تاسو به بیا څه کوئ داسې زما عزت مندو. نو اول تاسو دا ویډیو وګورئ او بیا کمنټ کې را سره خپل رائے شریک کړئ. ټیک شو جی، راځي دا ویډیو وګورو. ویډیو مې تاسو ته راوړی دا زموږ د بونیر امبیلې سره تعلق ساتي. ویډیو وګورئ، مخکې لازمي شیر کې راځي موږ سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وزیر الله ما د جامبل درې او بونیر امبیلې ته راغلی ما چونکې تاسو ته معلومه چې زما سره او زما د ملګري سره کومه دوکه په سیالکوټ کې شوې وه، نو موږ ته به خلکو دلته پیسې هم ویلي دي، خو موږ چونکې زما 4 میاشتې لګېدلې وي په 2012 کې، او د دې ملګري چې دی نو سیروزي ستا ډېرې لګېدلې که نه، سیروزي لګېدلې دي. دی وایي چې دا خپل زما داسې ایمان دی چې زما سره خو دوکه وشوه، دا 5,80,000 روپۍ دي. نو دې روپو له اوس دا د 100,000 روپو لوټونه دي، لکه 5,000 پکې لاندې وسو او څه 5,000 دي. دا مې د تره زوی دی، دا مې د تره زوی ناست دی، او دغه چې دی دا زما ملګری دی زرتاج د امبیلې او په قوم باندې ګجر، او دغه شانتې دی وایي چې زما دا ایمان دی چې دا روپۍ سې زما خلک راځي دلته، څوک وایي ماله دې 50,000 راکړه او څوک ته وایي چې ماله دې لاک راکړه. نو خپله تسلي کومه او حکومت ته دې هم دا خبره مخې ته به ظاهره شي چې یاره دغه شان دی چې دوکې نه کېږي د ایمان او د آخرت د پیدې او د قبر او د کنان د جنت، نو هغه به داسې میلاویږي. 5,80,000 روپۍ نقلي راغلی وي، خلکو زموږ نه پیسې واغستې او موږ خپلې پیسې چې دی نه نقلي روپۍ په دې ځای باندې ختمه کړه. او دا ملګری دی، ملګري خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړي چې چا مسلمان سره دوکه نه ده پکار، او مخې ته خلکو له څه پیغام ورکول غواړي؟ داسې کار پکار دی چې داسې توقع چا سره وشي او نورو خلکو ته دا دوکې دا شی چې لاړ نه شي، دا جراثیم خپرېږي. ښه جی، تاسو دا ویډیو وکړه زما عزتمندو. نو دا 15 لکه او 80,000 روپۍ د امیر صاحب ته چا په دوکه باندې ورکړي دي، جعلي نوټونه یې ورکړي دي، دیسي پیسې ورته ورکړي دي. اوس څه د وجې نه یې ورکړي وي، کیدای شي د دی یا قرض پاتې وي یا کیدای شي څه پې خرڅ کړي وي چې هر څه، خو فراډ یې ورسره کړی دی، دوکې ورسره کړې ده، د صحیح پیسو په ځای باندې ورته دیسي نوټونه ورکړي دي زما عزتمندو. خو د دې امیر صاحب د ایمان ته تاسو وګورئ زما عزتمندو چې خپل ځان ته نقصان ورکو، خو لیکن نور ټول خلک یې د نقصان نه بچ کړل. که چېرې دا پیسې نه وې سوځولي او د بازار ته وړي وي، خو دا به بیا خلک پې دوکه کېدل که نه، څومره خلک به بیا په دې باندې دوکه کېدل زما عزتمندو. نن خو که تاسو وګورئ زما عزتمندو، زموږ ایمان دې حالت ته را رسېدلی دی زما عزتمندو. که چانه په مسجد کې څوک سپلې پټې کړي، کیړې ترې نه پټې کړي، نو دې بیا بل کس نه سپلې پټې کړي، نو هغه بیا راولېږي، هغه بیا بل کس نه پټې کړي، هغه بیا راولېږي، هغه بیا بل کس نه پټې کړي زما عزتمندو. نو زما عزتمندو چې مونږ کم یو کار هم کوو چې هغې سره سره مونږ دا سوچ کوو چې مونږ دا کار کوو چې آیا الله رب العزت په مونږ نه په دې باندې خوشحالېږي او که خفه کېږي به پې، او دا سوچ هم ورسره کوو چې آیا په دې کار باندې به انسانانو ته فایده رسي او که نقصان به ورته رسي زما عزتمندو. نو که چېرې مونږ د انسانانو د کامیابۍ سوچ وکړو، که دا سوچ مونږ وکړو چې انسانان مونږ د نقصان نه بچ کړو، نو انشاءالله الله رب العزت به بیا مونږ چېرې هم ناکامه نه کړي زما عزتمندو. هر ځای کې به بیا الله رب العزت مونږ ته کامیابي را نصیب کړي. صحیح شو جی. نو دا یو وړوکی شان د پیغام زما عزتمندو د امیر صاحب د ویډیو سره تاسو ته ما شیر کو. کوشش وکړئ زما عزتمندو چې پخپله هم ځان د فراډ او دوکې نه محفوظ وساتئ، ډېر زیات احتیاط کوئ، او بل مسلمان هم د فراډ او د دوکې نه محفوظ وساتئ. ټیک شو جی. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.